زه فکر کوم چې امریکایانو کوم وخت کې چې موږ تاسې په جریان کې یو د طالبانو سره خبرې کولې د بین الافغاني مذاکرات تر مخه هغه یو مقدمه وه، بلکې هغه اصل و. بین الافغاني مذاکرات تر هغه وخته پورې فرع ده چې امریکایان د افغانستان څخه وځي. خو بیا اوسنی حکومت چې رالی د هغو هم داسې یو دغه و چې لکه هغوی چې هلته ډېر وخت تېر کړي دپاره د دې د پاتې کېدو دپاره امکانات برابرول و. طالبانو ځینو فکر یې دې ته اړوي، خو البته طالبانو هغه خبره د دوی سره نه و منله. دوی چې دا اجازه ورنه کړه چې دوی ته 2 اډې یا 3 اډې پاتې سي، دلته په 2 اډو کې پاتې سي. خو اوسنی حکومت چې رالی هغه هم دا تقاضا لري چې دوی په 2 اډو کې په افغانستان کې پاتې سي. نو خو اوسنی حال کې موږ ته چې طالبان وینو چې په خپل موقف باندې ولاړ دي، مستقیم دي. نو زه فکر کوم چې کیدای سي چې د دې حکومت نظر به هم دې ته واوړي چې په خپل وخت باندې چې هغه د مۍ په سر کې دوی به خپل پوځونه پوره ایستلي وي او نور به بین الافغاني مذاکرات انشاءالله حتما کامیابه کیږي. خو البته د حکومت هم دا کوشش دی چې د امریکایانو سره اوږه په اوږه باندې هغه د امریکایانو شوم هدف ته چې ځان رسوي او حکومت هم ورسره همکاره شي. خو ښه خبره به دا وي چې حکومت اوږه په اوږه د طالب سره او طالب د حکومت سره داسې کار وکړي چې نور د خارجیان د افغانستان څخه ووځي او په افغانستان کې اسلامي نظام راسي. خو البته د دغو دواړو دپاره چې خارجیانو وتل دي او اسلامي نظام راوستل دي، د دوی دواړو همکاري پکار ده چې په دې کې دواړه همکاري وکړي. او درېیمه خبره لا دا ده چې ملت د افغانستان ته په بین الافغاني مذاکراتو کې شرکت ورکړي. د ملت په شرکت باندې به زما فکر باندې په افغانستان کې اعتماد د دې 2 ډلو ترمنځ راسي، هغه اعتماد سازي به وکړي او په افغانستان کې به دغه شان لکه ما چې ویل اسلامي نظام او د خارجیانو وتل دا به د ملت په همکاري سرته ورسېږي. اول خو دونې ویلی سم چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو چې په افغانستان کې په هغه ډېر قوت سره دلته وه، هغو څه نتیجه لاسته رانه وړه. اوسنی پاته بیا مطلق د دې دپاره وي چې د افغانانو د جنګ سیل وکړي چې په افغانستان کې کم طرف ښه جنګ کوي د دې سیل وکړي، یا دلته په افغانستان کې د طیارو د لارې او د بمبارۍ د لارې تخریب جوړ کړي چې هغه خرابي راولي. دغه فایده به وکړي. د دې ماوراء نوره فایده نشته. خو په هغه فایده کې چې هغه د جنګ فایده ده، په هغه کې به خامخا دوی هم خوږېږي. دا د دوی دپاره هم ضرر دی او سبا به دوی د روسانو په برخلیک باندې اخته کېږي. نو ښه خبره به دا وي چې دوی د روسانو په برخلیک باندې اخته نه شي. زه فکر کوم چې امریکایان به هم دا فکر لري چې د روسانو په برخلیک باندې ځان اخته نه کړي او قبل تر دې چې دلته هغه حالات دوی ته پیښېږي، هغه حالات دوی ته راځي، دوی به خپله فیصله د وتلو وکړي. هېڅ شک شبه نشته د امریکایانو اول راتګ یو حالت و چې د دنیا په ټولو خلکو باندې په ټولو مملکتو باندې وروب و. او د اوسنی حالات چې موږ وینو چې امریکایان دغه قوت و طاقت څخه راولوېدل او ډېر لږ دلته په افغانستان کې پاتې دي او د وتلو خبره د طالبانو سره هم فیصله کړه، توافقنامه یې ورسره امضا کړله. علاوه پر دې باندې همسایه ملکونه چې هغه د افغانستان غم د ځان دپاره خپل غم بولي، بلکې دا وایي چې امریکایان یا نور خارجیان چې په افغانستان کې دي هغه سبا موږ ته هم زموږ خواته هم هڅه کوي. نو هغه ملکونه هم نن په دې باندې دي چې د امریکایانو او د خارجیانو د وتلو طرفداره دي او د هغو مخالفت وکړي. نو زه فکر کوم چې دا ټوله هغه شیان دي چې د دې څخه دا معلومېږي چې دلته به حتما صلح راځي او دغه ملک به د خپل استقلال سره یو مستقل حکومت جوړوي او دلته به نور د افغانستان د امریکایانو بدن داسې وي لکه د نورو خلکو د سفارتونه چې دلته دي، د دوی سفارت به هم دلته وي، ناټو به هم ځي، امریکایان به هم ځي. زه فکر کوم چې د امریکایانو سره هم د عزم او قصد شته چې نور د افغانستان ووځي. خو زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت چې دی هغه کوشش دا کوي چې 15 کاله تیر کړي. نو د 15 کالو د تېرېدو دپاره دا کوشش هم کوي چې امریکایان د دوی سره پاته سي، ناټو پاته سي. تاسې ویلي پرون رئیس جمهور وویله چې د ناټو پاته کېدل به د سولې خبره چټکه کړي. نو دا د دې دپاره نه دی چې د سولې خبره به چټکه کړي، بلکې د سولې خبره به ډېره هسته کړي د دوی پاته کېدل، ځکه چې
چې طالب بیا دا وایي که چیرې ناټو په افغانستان کې د خپلې نیټې اخواته پاتېږي لکه امریکایانو چې د دوی سره خپله نیټه تعین کړې ده امریکایانو دا هم ورته ویلي دي چې زموږ د وتلو سره به موږ ناټو هم باسو نو که چیرې هغه دغه کېږي نو دلته به جنګونه زیاتېږي نو دا ملت چې دی دا حوصله د جنګ نه لري نو ښه خبره به دا وي چې دا حکومت هم د امریکایان تر لمن ونه نیسي د شا تر لمن چې دلته پاته سي ناټو د شا تر لمن نه ونیسي چې دلته پاته سي نو دوی هم د دې کوشش وکړي چې هغه ووځي او د دې کوشش دوی وکړي چې د دې کوشش نه وکړي چې دوی 15 کاله په قدرت کې پاته سي نو زه فکر کوم چې دغه 15 کاله د قدرت پاته کېدل به دې ملت ته ډېر زیان وي لکه اوس چې موږ تاسې وینو چې ملت په کم حالات کې دی په ټوله دنیا کې دونې غرابت او مسکنت نسته لکه په افغانستان کې چې موږ تاسې وینو فقر د هر چا کور ته ورسېدلی دي او هر څوک دونې محتاج دي چې دا د موږ تاسې وینو چې ملک پرېږدي نورو ملکو ته روان دي او په دریابو کې غرق شوله تکلیفونه یې وړله نو زه فکر کوم چې ښه خبره به دا وي چې دا حکومت هم کوشش وکړي د دې چې خارجیان ووځي او دلته صلح راسي او زه د دې څه مطمئن یم چې په افغانستان کې به حتما انشاءالله صلح راځي ناټو او نور قوتونه چې دي هغه په افغانستان کې خپل مفادات نه ویني بلکې خپل خسران ویني هغه به د افغانستان څخه وځي خو موږ د دواړو طرفو څخه دا غواړو چې په دې ملک کې د ارامي او هوسایي کوشش وکړي چې هم ارامي په دې ملک باندې راسي هم هوسایي په دې ملک باندې راسي او کوشش دواړه طرفونه د دې وکړي دواړه طرفونه د دې زمینه نه برابروي چې په دې ملک کې جنګ راسي خو البته که چیرې خارجان په دې ملک کې پاتېږي او هغه خپل تعهدات چې هغه دوی طالبانو سره کړي دي هغه نقض کوي دا یو تاریخي خبره ده چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وخته څخه تر اوسه پورې هر وخت چې کفارو خپل تعهد مات کړي دي هغه د شکست سره مخ شوي دي نو زه فکر کوم چې دا به د دوی لپاره هم یو ډېر لوی خسران او تاوان وي نو ښه خبره به دا وي چې دوی خپل په وخت باندې ووځي او کوشش وکړي چې هغه کلي د صلحې چې د دوی په لاس کې ده هغه د ملت په لاس باندې ورکړي ملت د افغانستان کوشش وکړي چې د دواړو طرفو ترمنځ صلح راولي